عزتمند ورونو دا یوم پیدایش دا تاریخ دا رسم رواج دا شاه ایجاد کړی دی دا عیسایانو ایجاد کړی دی ځکه عزتمند ورونو حضرت عیسی علیه السلام چې دنیا ته راغی نو 25 دسمبر د کرسمس ورځ وه که موږ او تاسو تاریخ وګورو نو کله چې عیسی علیه السلام د دنیا نه اسمان ته خطی 300 کاله تیر شو لیکن د یوم پیدایش تصور هم نه و چا به یوم پیدایش نه چې کوم دی مناوه نه به یې جشن کاوه او نه صحابه کرامو چې کوم دی د هغه په پیدایش باندې بیا جشن کلی دی لیکن د هغې نه وروسته بیا بعضې بدعتین پیدا شو او هغوی دا خبره وکړله د حضرت عیسی علیه السلام خو ډېر وخت وشولو آیا د هغه په یاد کې داسې جلسه یا جلوس یا دغه شان د سیرت کانفرنس او دغه رنګې محفل جوړول پکار دي چې په هغې کې د عیسی علیه السلام په سیرت باندې خبره کېږي نو کم خلک چې د عیسایت په مذهب باندې کلک ولاړو خلکو به کې دا خبره هم وکړله چې ګویا د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې خو موږ ته دا نه دي ښودلي شوي زما په پیدایش باندې د خوشحالي وکړلی شي لیکن ها خلکو جواب ورکړو چې آیا په دې کې څه حرج دی په دې کې هیڅ قباحت نشته دی هیڅ ګناه پکې نشته دی خیر دا خو دغه سیرت دی دا خو ډېره ښه خبره ده چې را جمع شو د عیسی علیه السلام په سیرت باندې خبرې وکړو موږ ته د عیسی علیه السلام تعلیمات فتح ولګېږي نو چونکې بیا به یو چرچ یو ځای به په هغه ځای کې به را جمع کېدل د عیسایانو یو پادري هغه به ودرېدل او د عیسی علیه السلام په سیرت باندې به یې څه خبرې وکړلې د ډېر وخته پورې دغه سلسله شروع وه بیا د هغې نه وروستو بعضې خلکو دا وویل چې دې ته خو نوجوانان نه راځي لهذا په دې کې له خوند او مزه پیدا کول پکار دي د هغې خوند او مزې پیدا کولو دپاره په دې کې نعتونه هم شروع شو چې هغې مزه ونه کړله د هغې نه وروسته پکې ګانې بجانې او زنانه پکې هم شروع شولې بیا دغه رنګې دې هم چې مزه ونه کړله بیا د هغې نه وروستو په دې کې میلې ولګولې میلې پکې شروع شولې لوبې ټکې ټکالې پکې شروع شولې نو عزتمند ورونو خبره چې کوم دی د عیسی علیه السلام د سیرت نه شروع شوې وه او خبره چې کوم دی کوم ځای ته ورسېدله خبره شرابو ته ورسېدله او دغه رنګې بېحیایي ته ورسېدله نن عزتمند ورونو خو هغوی ویني کله چې 25 دسمبر د کرسمس ورځ راشي نو په دې ورځ باندې چې کوم دی دومره شراب څښلی کېږي چې هغومره شراب په ټول کال کې نه څښلی کېږي دومره بېحیایي کېږي چې هغومره بېحیایي په ټول کال کې نه کېږي دا خبره چې کوم دی سیرت نه شروع شوې وه او بیا خبره کوم ځای ته ورسېدله نو عزتمند ورونو نن سبا چې هم کم میلادونه کېږي کم جشن کېږي په دې کې د پیغمبر علیه السلام بې حرمتي کېږي دغه خلک عزتمند ورونو شمې بلئ په لارو کوڅو کې چې کوم دی دا لیټونه لګوي او هر څه روښانه کړي او وایي موږ د پیغمبر علیه السلام سره د محبت اظهار کوو دغه چې کوم دی یو قسم کعبه جوړه کړي د پیغمبر علیه السلام روزه مبارک جوړه کړي او بیا د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم دی تاویږي طوافونه کوي او دا د ځان دپاره یو برکت او سعادت ګڼي نو عزتمند ورونو نعوذ بالله دا د پیغمبر علیه السلام سره یو ډېر لوی خیانت کول دي